د پښتون ژغورنې تحریک د سوري لاندې پښتنو د بنیادي حقونو لپاره د پیل شوي احتجاجونو لړۍ تر پېښوره رسېدلی. د پښتنو د بېلابېلو سیمو سره تعلق لرونکي زرګونه احتجاج کوونکي د خپلو غوښتنو لپاره غونډ شوي او لا هم مظاهرچیان په ټولګو کې د جلسې ته را روان دي. په جلسه کې داسې ډېر خلک د سترګو کېږي چې د خپلو کورنیو د رادرکړ شوي غړو انځورونه په لاسونو کې نیولي. مقصد موږ دا دی چې موږ غریبانان یو، پاکستاني یو. لکه که د هلک مړي موږ ته دې وښودل شي او که د هلک ژوندی موږ ته دې وښودل شي، که د مرګ دې مړ دي که په سریام دې مړ دي. لاریون ته په خپله ویناو کې تحریک مشرانو د حکومت نه غوښتل چې په پښتنو سیمو کې روان زور زیاتې دي نور ودروي او پښتنو ته د په امن سره د اوسېدو حق ورکړی شي. لاریون کوونکو د وینا کوونکو په ویناو او د ازادۍ په مشهور نظم د څنګه ازادي ده په ځواب کې نارې ووهلې. موږ منظور پښتین سپورټرز یو. دا چې کله تاسو ته پته ده چې دا چې راوچت شوی دی د خپل حقوق دپاره، خپل د پښتو دپاره چې کوم د څو کاله چې دی فرسټریټډ شوي دي، غږ شوي دي، دې باندې عذاب تېر شوی دی، دې باندې ظلمونه تېر شوي دي، دې دپاره دی ټول راپاڅېدلي دي. نن تاسو ګورئ د پېښور کې چې کومه جلسه روانه ده، ډېره کامیاب جلسه روانه ده. دا به انشاءالله موږ به دې نه خپل حقوق اخلو. د منظور پښتون د سره خولۍ اوس د ازادۍ یو سمبل جوړ شوی. زیاتره لاریون کوونکي هم دغه خولۍ په سر د مظاهرې ته راغلي. د پښتون ژغورنې تحریک لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو او ګڼ شمېر سرتېري ځای په ځای کړی شوي وو. د پښتون ژغورنې تحریک جلسه دا وخت هم روانه ده. په ګڼ شمېر کې اوس هم ګډونوال په دې کې راځي او ګډون کوي. که وکتلی شي د پښتون ژغورنې تحریک خلاف هم په قبایلي سیمو کې د پاکستان زنده‌باد په رنګ نور مخالف تحریکونه هم شروع شوي دي. په پښتون ژغورنې تحریک کې د ګډونوالو شمېر زیات ښکاري. بل دا خبره چې کوم خلک دلته ګډون کوي د هغوی د بنیادي حقونه بې برخې ښکاري. لکه هغې کې هغه خلک چې د هغوی د کورنۍ غړي لا درکه شوي دي او دوی هیله مند دي چې د دې تحریک په وسیله باندې به د دوی ورک شوي خلک هغوی ډېر ژر وموندلی شي او د دوی هغه غوښتنې به پوره شي چې کوم د ډېر وخت راڅخه دوی کوي. رحمان الله، BBC، پېښور.